बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगुरू په نننۍ ویډیو کې موږ د اي آی یو نوې پلی لیست سٹارټو او په دې نیو پلی لیست کې به اولنۍ کوم زموږ ټاپک چې وي هغه انټروډکشن ټو آرټیفیشل انټیلیجنس انټروډکشن ټو اي آی او دا به زموږ سره کمپلیټ سلیبس وي نو ټول نه مخکې زه سمپل سلاید اوپن کوم او په دې سلاید کې به زما سره ملټیپل جست ټاپکس راځي خو د دې کوم مین ټایټل چې دی آرټیفیشل انټیلیجنس دی ٹھیک ده نو موږ سٹارټ سمپل اخلو د آرټیفیشل انټیلیجنس د انټروډکشن نه چې زموږ آرټیفیشل انټیلیجنس سیسیز د ټیک ده نن سبا د ولدونو په ټرند باندې روان دي او ایکچولی تاسو وګورئ نن سبا آرټیفیشل انټیلیجنس هم زموږ داسې یو فیلډ دی چې ډېر زیات ټرند دی ټیک ده خو پس کوي تاسو په دې کې مخکې کار کول غواړئ نو آی تھنک تاسو به ډېر زیات مخکې اپورچونټي میلاویږي ټول مخکې آرټیفیشل انټیلیجنس زموږ سره آرټیفیشل انټیلیجنس د دوه ټکو نه ساز دی یو دی آرټیفیشل اند نیکسټ دی انټیلیجنس کو تاسو دی ورته وګورئ آرټیفیشل ټیک ده مصنوعي او انټیلیجنس مطلب چې ذهانت ټیک ده مطلب د دې په تر باندې څه کېږي یو مصنوعي ذهانت یو ماشین ته ورکړل کېږي نو په دې کې تاسو ګورئ چې آرټیفیشل انټیلیجنس او اي آی چې از لایک ا ټیچینګ کمپیوټر ټو تھنک اینڈ میک ډیسیژن لایک ا هیومن آرټیفیشل انټیلیجنس کې یو ماشین ته دا ښودل کېږي چې ته چا په شانې تھینکینګ کوه د یو ماشین په شان د یو انسان په شانې څه کوه تھینکینګ کوه په دې کې یو ماشین داسې ټرین کېږي په مختلف ډیټا باندې چې په دې کې بیا د کوم ماشین چې دی هغه ایکټینګ کوي بیهیویر کې د چا په شانې د یو ماشین په شانې It helps machine solve problem, understand languages, recognize image and even learn from the experience. د یو ماشین داسې ټرین کېږي چې مطلب دا مختلف پرابلم څه کوي سالو کوي دغه شان مختلف پرابلم څه کوي انډرسټینډ کوي مختلف لینګویج څه کوي ریکګنایز کوي امیج څه کوي ریکګنایز کوي and even learn from the experience of the چې څومره په یو کار کې ایکسپیرینس کېږي دا غوونه څه کوي لرنینګ کوي دغه سپیسیفیک ډیټا نه فار ایگزامپل ګوګل اسسټنټس ار سری to your voice and answer your question example چې د زموږ سره ګوګل اسسټنټ سری شو ټیک دا وایس اسسټنټ شو مطلب باقي زموږ سره کې هغه سمپل زموږ یو کوېسچن زموږ سره کې انپوټ واکټي او یو بیس باندې موږ سره کې آوټپوټ انسر راکړي ټیک نه دا شان سیلف ډرایوینګ کار لرن هاو د ډرایو سیفلی آن د روډ دا شان زموږ یو نیکسټ ایگزامپل چې سیلف ډرایوینګ کار دی تاسو مختلف کار ګورئ کنه جنن سبا چې مطلب کوم ډیولپ کنټری دی چاینا شو امریکا شو یو اس اے شو سوري لندن شو ټیک دا په دې کې زموږ سیلف ډرایوینګ کاری کنه دا شان نتفلیکس کو تاسو پرس کې نتفلیکس باندې مختلف ټایپ موویز ګورئ په نتفلیکس کې اټو ریکمنډیشن سیستم نتفلیکس کار کې سمپل زموږ په ډیټا باندې کار کوي کنه زموږ کوم ډیټا چې واخلي باقي مطلب داسې الګوریتم اي آی سیستم ولا الګوریتم لګیدل چې هغه مخکې هغه بیس باندې موږ مختلف څه کېږي موږ ته مختلف سجیشن راځي ټیک ده ها په نیکسټ سلاید کې characteristic of artificial intelligence so زموږ د artificial intelligence so characteristics دي نو ټول نه مخکې learning and ability او نه خو زموږ د characteristic د artificial intelligence سره چې دا وسه کې learning کې په دې کې learning ability چې د ټایم سره کې learning کوي ټیک ده AI can learn from data and experience improve its performance over time او څومره چې مطلب ټایم تیریږي دا د ډیټا سره کې لرنینګ کوي او دا شنه ټایم به د دې کوم پرفارمنس چې سکی امپروو کیږي تاسو مختلف اي آی سیستم د ګوري کنه ټایم د ټایم سره سکی امپروو کیږي مختلف ټایم ټو ټایم تاسو ګوري چې نن سبا چې کوم اي آی سیستم دی هغه سبا سي ایڈوانس نور ریزن سره اعظم د ډیټا نه سکی لرنینګ کوي ټیک ده ایگزامپل ګوګل سرچ امپروو ریزلټ بیس ان یوزر انټریکشن ایگزامپل زموږ چې کوم ګوګل سرچ دی ټیک ده هغه خپل کوم ګوګل سرچ پیج چې څه په تربان امپروو کوي زموږ د یوزر انټریکشن په تربان کو پس کې یو یوزر انټریکشن دی ګوګل سره نه کوي ټیک ده نو هغه بیا مطلب خپل ځان امپروو کولای شي هغه دا نه پیږي چې مطلب یو یوزر ډیمانډز دی ټیک ده یو یوزر زیات سرچ کوي سو نو د ګوګل د سرچ په بیس باندې چې دی یو ګوګل څه کوي سوري یو سرچ انجن څه کوي خپل ځان څه کوي ډے بای ډے امپروو کوي نو په اي کې دا هم څه یو سپیسیفیک ابیلیټي چې دا وسه کوي ټایم ټو ټایم زموږ سره لرنینګ کوي ټیک ده ها نیکسټ زموږ سره پرابلم سالوینګ اینڈ ډیسیژن میکینګ نیکسټ زموږ سره اي آی څه کوي پرابلم په خپل باندې سولو کوي او دا شان ډیسیژن میکینګ به هم کوي AI can analyze situation and find the best possible solution. AI بس کوي problem بس کوي AI can analyze situation AI ترا غنده بس کوي analyze کوي and find the best possible solution او دا غي لپاره بس کوي next best possible solution ګوري example GPS navigation suggests the fastest routes based on traffic data دا شان زموږ یو ایگزامپل شو کوم جی پی ایس چې دی جی پی ایس نیویګیشن سیستم دی کوم راوټینګ سیستم چې دی هغه څه کوم کو پرس کوم یو سپیسیفیک لوکیشن ته ځو ټیک ده د لوکیشن اے نه موږ لوکیشن بی ته ځو نو پتا وسه کی بیسټ راوټ ګوري ټیک ده دا زموږ یو څه دی یو پرابلم سالوینګ اینڈ ډیسیژن میکینګ سیستم دی چې یو یوزر سپی د بیسټ پات ورکی چې خپل ډیسټینیشن ته ضرور رسی نیکسٹ اټومیشن اینڈ افیشنسی اټومیشن مطلب یو کار خپل کولم افیشنسی په خاطر کې څه کول ټیک ده اټومیشن زموږ راشي AI can perform a repetitive task without human intervention
یو ټاسک به اے آی په خپله باندې کوي without human intervention مطلب په هیومن باندې څه کوي مداخلت نه کوي ټیک ده example چې دی زموږ سره چیټ جی پی ټي answer customer queries automatically لکه څنګه چې زموږ سره چیټ جی پی ټي دا هغه څه کوي د یوزر د کوېسچن څه کوي automatically answer ورکوي نو په دې کې زموږ سره automation نه کوي هیومن پکې مطلب په answer کول کې مداخلت نه کوي جست هغه څه کوي ماشین کار کوي efficiency په ښه طریقې سره کوي مطلب تاسو نن سبا ګورئ ما چې ویډیو اپلوډ کړی د کوین 2.5 باندې میکس تاسو هغه کتلی شئ ټیک زما په پلی لیست کې نو هغه ټول نه بیسټ ده ایز ا کمپیر اف چیټ جی پی ټي اینڈ کمپیر اف ډیپ سیک باندې هم یو سپیسیفیک ویډیو اپلوډ کړی ده په چیټ جی پی ټي هم زما یو سپیسیفک ویډیو اپلوډ کړی دی ټیک ده ها نیکسٹ ګورو موږ ډیټا پروسیسینګ اټ های سپیډ د اے آی نخکې یو نیو کم کریکټریسټک دی ډیټا پروسیسینګ اټ های سپیډ یو خو داسې کوي ډیټا چې کوم زمونږ کومه ډیټا یي زمونږ کوم کوېسچن دغه څه کوي دا په ډیټا های سپیډس باندې څه کوي پروسیس کوي اے آی کین پروسیس هیوج اماونٹ اف ډیټا کویکلی یو خو مطلب هیوج اماونٹ اف ډیټا څه کوي ډېر زیات کویکلی څه کوي پروسیس کوي ایگزامپل چې دی په ایگزامپل سره راځي اے آی ان هیلث کیر انالایسز په هیلث کیر انالایسز کې زموږ 1000 اف میډیکل ریپورټ ان سیکنډ کو سپوز موږ 1000 اف میډیکل ریپورټ اے آی له ورکو ټیک ده په پی ډي اف فارم کې نو موږ نه اے آی څه کار کوي دا ټول سمری به راوباسي ټیک ده نو زه په هغه کې زموږ سره 1000 اف ډیټا یې کنم ټیک ده نو نیکسٹ زموږ سره کریکټریسټک ډیټا پروسیسینګ اټ های سپیډ های سپیډ په کې ډیټا پروسیس کوي ها نیکسٹ نیچرل لینګویج پروسیسینګ د آی نیکسٹ کریکټریسټک امپورټنٹ کریکټریسټک چې دی هغه زموږ سره نیچرل لینګویج پروسیسینګ دی نیچرل لینګویج پروسیسینګ مطلب دا چې زموږ څومره هم یو انسان یو هیومن چې څومره هم لینګویج وایي ټیک ده نو هغه څه کوي دا انډرسټینډ کوي لکه سپوز پښتو کې خبرې کوم نو اے آی پکار چې زما څه کوي نیچرل لینګویج پروسیس کوي موسټلی آی چې نیچرل لینګویج صحیح پروسیسینګ باندې کار کوي لکه ایگزامپل په انګلیش کې زه کوم اے آی څه کمانډ ورکوم هغه څه کوي پروسیس کوي وکړو دا زموږ سره نیچرل لینګویج پروسیس دی آی انډرسټینډ اینڈ کمیونیکیټ ان هیومن لینګویج ایگزامپل وایس اسسټنټ لایک سری ان الکسا سری ولیکسا زموږ څه کار کوي په هیو په نیچرل ان ال پی باندې کار کوي نو ټیک ده هغه په بیس باندې چې کوم لینګویج کې موږ انسر کوو هغه بیس باندې سوري کوېسچن کوو دا په بیس باندې موږ څه کوي انسر هم په بیس باندې راکړي ټیک ده نیکسٹ دی کریټیویټي اینڈ انوویشن کریټیویټي په کې مطلب تھینک یو په خپل باندې کې انوویشن دا شون انوویشن په چینجز براوړي مطلب ټایم سره سره انوویشن براځي یا کین جنریټ نیو آیډیا ډیزاین اینڈ سولوشن بل چې ای زمون څه کوي نیو آیډیا او سولوشن څه کوي د یو نیو آیډیا مختلف سولوشن زمون سره ګوري ای ټیک ده ها AI can generate new idea, design and solution. Example, AI create artwork, write music, or even generate human-like text. AI زموږ سره مختلف کارونه کوي. AI create artwork, write music, or even generate a human-like text. او حتی چې زموږ سره AI چې د human-like text هم زموږ سره کوي جنریټ کوي. نو کریټیویټي او انوویشن به زموږ سره راځي د ټایم سره سره راځي. AI can generate new idea, so design and solution. د نوې آیډیا لپاره مختلف سولوشن ګوري او دغه شان ایگزامپل او کریټ آرټ ورک تاسو نن مختلف ټایپ ویډیوز ګورئ کنه پای کې زموږ سره AI استعمال شوی کنه مختلف ټایپ میوزیک لیکي خلک کم رائټر چې دی هغه مختلف ټایپ پویم لیکي ټیک ده یا مطلب سپیچ لیکي د AI په تر باندې دا څه کې کریټیویټ پای کې کنه مطلب مختلف تھینکینګ کوي انوویشن پکې راولي مطلب کو پرس کته یو ټیکس ورکې باقي مختلف نور چینجز پیدا کوي صحیح نه ها اوکې تھینک یو سو مچ د دې ویډیو کتل لپاره او مخکې د نورو داسې کنټینټ د لپاره دا ویډیو تاسو لایک کولی شئ او دا شان دا چینل سبسکرایب کولی شئ تھینک یو سو مچ